د څلورم ټولګی شپاړلسم درس ته راغلاست. به درس 16 صنف چهارم خوش آمدید. شپاړلسم لوست، درس 16. خواړه. خواړه به معنای خوراکی و یا غذا. موخه، هدف درس: د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن، لیکل، نوشتن او د خوړو پر ګټو پوهیدل و شناختن فواید و خوبی های خوراکی ها. خوړو به معنای خوراکی ها، غذاها، پر ګټو، فواید، پوهیدل به معنای شناختن. پوښتنه و یا پوښتنه، سوال: تاسو په کورونو کې له کومو خوړو څخه ګټه اخلئ؟ شما در خانه ها از کدام نوع خوراک ها و یا غذاها بهره میبرید و یا استفاده میکنید؟ تاسو شما په کورونو کې در خانه ها له کومو خوړو از کدام خوراک ها و یا غذاها څخه ګټه اخلئ؟ از جانب آنها بهره میبرید، استفاده میکنید. و اما متن اصلی درس: ټول ژوندي موجودات خوړو او اوبو ته اړتیا لري. همه موجودات زنده به خوراک و آب احتیاج دارند. ټول ژوندي موجودات، همه موجودات زنده، ټول همه ژوندي موجودات، موجودات زنده، خوړو او اوبو، خوراک ها و آب ته اړتیا لري، احتیاج دارند. اړتیا به معنای احتیاج. له خوړو پرته ژوند نه کیږي. بدون خوراکی ها و یا غذاها زندگی نمی شود. له خوړو پرته یعنی که بدون غذاها، پرته بدونه، ژوند زندگی نکیږي و یا نکیږي، نمی شود. د دې لپاره چې موږ خپل ژوند ته دوام ورکړو، د دې لپاره چې به خاطر اینکه موږ و یا ما خپل ژوند ته دوام ورکړو، زندگی خود را دوام بدهیم، خوړو ته اړتیا لرو. به خوراکی ها احتیاج و ضرورت داریم. اړتیا لرو، ضرورت داریم، احتیاج داریم. موږ باید تل داسې خواړه وخورو چې پاک او د بدن د اړتیا وړ شیان ولري. ما باید همیشه از غذاهایی استفاده کنیم که پاکیزه باشد و مواد لازم برای بدن داشته باشد. موږ به معنای ما باید تل به معنای همیشه داسې اینچنین خواړه وخورو، اینچنین غذاهایی را بخوریم چی که کلمه ارتباطی است، پاک او د بدن د اړتیا وړ شیان که پاک باشد و احتیاجات بدن را ولری داشته باشد. د اړتیا وړ شیان چیزهای ضروری. شیان به معنای شیء، جمع شیء به معنای چیز است. ولری دارد. شیدی، هګۍ او د ډول ډول میوو او سابو خوړل بدن ته ګټه رسوي. شیر، تخم مرغ و خوردن میوه ها و سبزیجات مختلف به بدن فایده می رساند. شیدی به معنای شیر، هګۍ تخم مرغ، د ډول به معنای مختلف و یا جور و جور، میوه او سابو، میوه ها و سبزیجات، خوردن، بدن ته به بدن ګټه به معنای فایده رسوي، میرساند. خواړه زموږ بدن ته انرژی او د کار توان ورکوي. خوراک و یا غذا به بدن ما انرژی و توان کار میدهد. خواړه، خوراک زموږ بدن ته به بدن ما انرژی او د کار توان و توان کار ورکوي میدهد. موږ باید تل پاک خواړه او پاکې میوې
وخورو. ما باید همیشه غذای پاک و میوه‌های پاک بخوریم. موگ ما باید تل به معنای همیشه، پاک خواره خوراک و یا غذای پاک، او به معنای و پاکی میوه های پاک وخورو بخوریم. و اما لغات درس جدید: خواره خوراک و یا غذا، گاتا فایده، ارتیا ضرورت، توان طاقت، شیدی شیر، هگای تخم مرغ، دول مختلف. خب دوستان عزیز، این بود درس 16 از صنف 4 زبان پشتو. برای کار خانگیتان لطفاً یک بار از روی متن بنویسید و یک بار از روی متن بخوانید، صدایتان را ریکارد کنید و از طریق آیدی تلگرام برای من ارسال کنید تا بررسی کنم و اگر مشکلی داشتین برایتان رفع بسازم. امیدوار هستم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون آمد را لایک کنین و اگر میخواین از ما حمایت کنین لطفاً چینل ما را سابسکرایب داشته باشین، ویدیو آخر تماشا کنین و به دوستان خودتان و به علاقه‌مندان زبان پشتو معرفی کنید. تا درس آینده شما رو به الله پاک میسپارم. پا ما خدیخه دا خدای پامان.